ځینو طالب مشرانو خپلو لوڼو ته اجازه ورکړې چې پوهنتون ته ولاړې شي، خو د میلیونونو افغان نجونو برخلیک به څنګه وي؟ جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په یوه څېړنیز راپور کې چې د تحلیلګرانو شبکې چمتو کړی ویل شوي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو لوڼې په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوختې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو 6 میاشتې وروسته هم اکثره نجونې له 6م ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. د تحلیلګرانو شبکې ویلي د طالبانو د مشرانو لوڼې د قطر او پاکستان په ښوونځیو او پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د کوټې د شورا د یوه پخواني غړي چې اوس د طالبانو د حکومت یو سرپرست وزیر دی، لور د قطر په یوه پوهنتون کې زده کړې کوي. په قطر کې د طالبانو یوه مشر چې د دوی د مرکچي پلاوي غړی هم دی ویلي چې یوه لور یې په 2020 کال کې د قطر له دولتي ښوونځي فارغه شوه او بله یې اوس ښوونځي ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو 6 میاشتې وروسته هم اکثره نجونې له 6م ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. د ویلي په لومړیو 3 کلونو کې یې اولادونه ښوونځیو ته نه تلل، خو په 4م کال یې اولادونو ورڅخه وغوښتل چې ښوونځي ته لاړ شي. اوس د دغه طالب مشر 2 لوڼې او یو زوی ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه پورې رسما د نجونو د زده کړو مخالفت نه دی کړی. دا خبره د سیاسي چارو افغان شنونکي عبدالکریم حقانیار هم کوي. هغه زیاتوي د هغوی اولادونه هم د تعلیم او لوړو زده کړو حق لري، ولو که هر چیرته یې والدین واوسي. دا خبره ده او زه په دې باور یم چې طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل شي او ځینې عملي ګامونه یې هم اخیستي دي. دا د طالبانو مسؤلیت دی چې هر افغان ته د زده کړو امکان برابر کړي. د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ویل شوي په پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې او زامن خصوصي ښوونځیو ته ځي چې زده کړې یې په انګلیسي ژبه دي. دا شبکه همداراز وایي په قطر کې د طالب مشرانو کورنۍ د عصري زده کړو لیواله دي او د نجونو له زده کړو سره هیڅ راز مخالفت نه لري. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.